ځان سره سوچ وکړه انسان څنګه د عمر ورځې شپې تېرې سوې تا غوندې ډېرې له دنیا نه تر حساب تېرې جنازې تېرې سوې ځان سره سوچ وکړه پر فیسبوک باندې د قرآن عظیم شان ترجمه نشر کول یو آیات د آیات څخه وروسته د قرآن عظیم شان معنا ژباړه او ترجمه دا د شریعت د نظر څخه څنګه دي محترمه دوه صورته دي که ستا په فیسبوک کې بل شی نه وي صرف او صرف د قرآن عظیم شان آیاتونه وي او د قرآن عظیم شان ترجمه وي دروازه درڅنګه که دا د طالبان اوازونه راځي د کشنیان نو که ستا په فیسبوک کې بل شی نه وي عکسونه نه وي ویډیوګانې نه وي یوازې د قرآن عظیم شان ترجمې ته وقف کړی وي نو بیا مشکل نه لري بیا د خیر کار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بلغوا عني ولو آیه ورسوي تاسو زما څخه که څوم یو آیات نالکاري رحمت الله علیه د دې حدیث متعلق فرمایي حدیث عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه روایت کړی وای تاسو اشاعت رسونه د دین وکړئ که آیات وي که حدیث وي هغه که څوم لږ وي حدیث یو سل اتنې وي الصفحه څلور سوه شپږ مرقات جلد اول الفصل الاول کتاب العلم نو محترمه مشکل نه لري په هغه صورت کې چې ستا په فیسبوک کې نور شان وي او که چیرې ته دی وکړې د قرآن عظیم شان ترجمه هم نشر کوي د قرآن عظیم شان آیاتونه هم پورته کوي خو یو ساعت بعد بیا یو دی شی نشر کوي چې پاکې مثلا عکسونه وي قرآن لاندې چې هغه عکسونه ورباندې لوړ سي دا بې ادبي ده فتاوی هندیه جلد 51314 کتاب الکراهیه الباب الرابع کې فرمایي وایي تعظیم د قرآن او د فقه واجب دی پر قرآن به بل شی نه برسېره نه ږدي دا حدیثو کتابونه به پر قرآن برسېره نه ږدي نو دا چې بعضې فیسبوکونه ما لیدلي دي د انډیوالانو ده یا د شناخته خیلو ده لاندې د قرآن عظیم شان ترجمه یي لاندې د یو عالم نصیحت وي لاندې د قرآن آیاتونه وي لاندې د درود شریف الفاظ وي برسېره ورباندې بیا د نجونو یا د فلمونو دغه شان ورباندې پراته وي ګوره دومره ادب زموږ له جامعې څخه ټول سوی دی یو سړی په فیسبوک کې د ښځو عکسونه هم ورسره دي که ده نه یې پورته کړي خو د بل چا دی بیا شیر کړي د بل چا دیت یې لایک ورکړي هغه د ده د فیسبوک ور مخ باندې راځي نو دی چې بیا د یو عالم نصیحت یا د یو قرآن عظیم شان یا د یو بل درود شریف داسې شان هغه نشر کړي نو هغه لاندې راسي هغه د ښځو عکسونه و دا شان برسېره ورباندې راسي نو دا دی معنا درلودل دي لکه دغه ښځه چې په قرآن عظیم شان برسېره ناسته وي تا لاندې د قرآن عکس د قرآن تصویر د قرآن آیاتونه نشر کړي دي او وروسته دې بیا د یو ښځې عکس نشر کړی سبحان الله ادب باید په ځان کې راولو دا د الله جل جلاله قرآن دی کتاب دی علما کرام فرمایي وایي د قرآن تلاوت پر احسن د احوالو سړی کوي یعنې په ښایسته حال کې به وي ښه لباس به وي ننګوټه به یې تړلي مخامخ و قبلې ته ناست وي دا د قرآن عظیم شان اداب دی لأن تعظیم القرآن والفقه واجب تعظیم د قرآن او د فقه واجب دی نو د قرآن ترجمه که ته نشر کوې په دغه شرایطو باندې لکه موږ چې درته وویل بیا الله اجر درکوي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زما څخه قرآن ورسوي خلکو ته که څوم یو آیات وي او که ستا نه نشر کېدلو یا اشاعت ته قرآن پر دې طریقه باندې وي چې بل ساعت کوي بیا یو د ډمانو د غزلچانو ویډیو نه کوي هغه برسېره ورباندې راځي علیاذم بالله دا به زموږ د قرآن سره ډېر بې ادبي ډېر وروڼه سته نیکان خلک دي دې ته ورپام نه دي پر فیسبوک باندې
یا پر ټویټر باندې یا پر نورو شبکو د انټرنیټ باندې الله دې دغه د دجال دام او د دجال ټکنالوژي له موږ څخه ایسته کړي. د قرآن مضمون یا د حدیثو مضمون یا یو بل یو ښه اقوال یا درود شریف دا یې پورته کړي، بل وارې بیا د یو نیوز یا د یو خبرپاڼې یا د یو ویبسایټ دی شی نشر کړي چې هغه واقعات سړی مسلمان وي او احساس وکړي نه نیسي برداشتولی چې دا عکسونه څنګه پر دغه برسیر راغلي. نو تاسو ډېر احتیاط وکړئ محترمینو. الله جل جلاله ته ورتلونکي یو او قبر ته ورتلونکي یو. دغه فیسبوک او دغه موبایل او دغه نوې ټکنالوژي دا داسې استعمال کوي چې په قبر کې په ښه درس. اوس خو دغه حالات دومره سره در په درک سول، دومره حالات سره ګډوډ سول، علما او طالبان او ښه خلک هم په دو شانو لګیا سول چې راوي ګرځي سره چې دا خو تصویران دي، عکسونه دي، ویډیوګانې دي، پوچ وراد هم سړی ته وایي. زه و دغه ته نه پوهېږم د طالبانو په دور کې په کابل کې په کرغه کې خبر اعلان راغلی وه، وهل او ټکول یې پر دې عکسو باندې. اوس هر طالب عکاس زه دغه ته نه پوهېږم که دا یو شی حرام وي نو خو له وخت هم حرام و اوس به هم حرام. که یو شی حلال وي نو بیا ولې هلته حرام و اوس نه حلال شو. د ضرورت په ځایو کې موږ له چا سره اختلاف نه لرو، د ضرورت پر بنیاد د یو ډیر مصلحت دیني پر بنیاد باندې چې د اسلام زور و کافرانو ته ښکار کول وي پاکې به څه مشکل نه وي. او دا چې پر پروفایل باندې عکس دروم یا پر فیسبوک باندې د دغه سړي ویډیوګانې رااخم نشروم، تاسو باور وکړئ یو حساب ورسته هلته به بیا د دې شانو حساب ورک. نو محترمینو ډېر احتیاط وکړئ د تصویرانو متعلق. دا بله ما مقصد سوي دا غول به ما هم خوړلي خو الله ته زارۍ کوم الله پر دغه بدو راتېر سي. زما څه به مې وخت عکس اخیستل سوی، ناپوهي کې به راسه اخیستل سوی، یا به مې کستن اخیستی، جاهل به یم نه به پوهېږم، سر به مې نه اخلاص سوي، شیطان به راباندې غلبه کړي. خو زه په خپل جرم اقرار کوم چې الله ما په دې جرم معاف. نو یو ګناه چې سړی وکړي او بیا یې ګناه هم نه بولي دا ستر جرم دی. که یو ګناه سړی وکړي ګناه یې بولي نو خو الله به تر ورتېر سي. نو د دغه عکسو ویډیوګانو له دې شیانو سره ډېر اجتناب وکړي محترمینو. نور نو باران څه موږ نه سو ویلی ځکه علما راګډ سول په دې کیسو باندې که اوس تیز کې وغږېږو علما بد وړي هغه وایي تا نو ماشه زه خو هغه عالم نه شم چې دا کار کوي، زه خو مطلق پر دغه ویډیو پر تصویر باندې غږېږم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو هم بنصیبت پر دنیا سپین بشر، افسوس ورته ورزوي صفا سپین بشر، افسوس ورته ورزوي صفا سپین بشر. خزان بدی سی گل غوندی زیبا سپین بشر، یو راز بدی سی سترگو صفنا سپین بشر. یو هم بنصیبت پر دنیا سپین بشر، افسوس ورته ورزوي صفا سپین بشر، افسوس ورته ورزوي صفا سپین بشر. د مرګ خلاصون نستا اخر زی هغه منزل ته، جواب در سره یو صد پښتون و محل ته، جواب در سره یو صد پښتون و محل ته. د ځمکې پر مخ نه لري بقا سپین بشر، افسوس ورته ورزوي صفا سپین بشر، افسوس ورته ورزوي صفا سپین بشر. خزان بدی سی گل غوندی زیبا سپین بشر.